الله فرمایي چا چې مسلمان مکو د د لپاره همیشه جهنم دی او د باندې د الله لعنت دی او د باندې د الله رب العالمین غضب دی او د د لپاره یو سپکون کې دردون کې عذاب تیار کړی دی زما عزتمندو دا د مسلمان دی نشان دی چې د مسلمان نه دي توی کړلا نو استاد لپاره همیشه جهنم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما مسلمان همیشه به خوشحالی په دې خپل دین کې به خوشحالی ترڅو چې د پناحق اینه نه توی کړي او چې پناحق باندې اینه توی کړله د دا ژوند به الله تنګ کړي دا به په دې خپل دین کې بیا تنګ او د دې مصداق به وګرځي ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا الله وی بیا بوله تنګ ژوند مقرر کما ستا دا لاس چې د مسلمان په اینه باندې ککړ شولو الله به دې ژوند تنګ کي او په دې خپل ژوند به تنګي بیا به خپل بچي موجني خپل ښځه به موجني خودکشي به کې او اخر به د اسلام نموزي لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل رجل مسلم موقوف حدیث دی دا عبد الله ابن عمر نبی صلی الله علیه وسلم تنسبت د دین کی سیداره چې دا د صحابي قول دی وې د دنیا دا ورانېدل د الله په نظمانی دا معمولی خبره ده خو چې د مسلمان قتل ونشي الله رب العالمین تدا خبره داغه په نسبانی دا اسانه ده او یو معمولی ده دا دنیا دی ورانه شي خو چې بل طرف ته مسلمان قتل نشي په ناحق باندې زما عزتمندو د مسلمان دومره شان دی که د خپل ګناهونو د وجنه دا جهنم ته چې تلاړ شي الله رب العالمین به ملائکه ته حکم کوي اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان اے ملائکو زما په دې بندگانو کې هغه مسلمانان د جهنم نه رو باسي چې داغه په زړه کې یو ذره د اوري او د شړشم د دانی د ایمان دی دا رو باسي زما عزتمندو مسلمان د الله رب العالمین په نسبانی لوی شان والا دی د اینه محفوظ ده که د اینه سره دی ګوتی والی همیشه د پاره جهنم دی په دنیا کې بدرمانی الله دا دنیا تنگ کی او آخرت کې به جهنم ته گزار کی او په دنیا کې به قصاص کېږم او په دنیا کې به ستا په خلاف باندې کاروایی کیږي ولی د مسلمان اینه دی توی کړی دا